بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو خدای مو راوله، یو ځل بیا څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې دا هفته مو تر دې مهاله پورې په خیر رسولې وي او خدای دې وکړي چې ټول به جوړ روغ یاست. د الکان د سلسلې نایتریشن ته ښه دلته یې معلوم هېر سوی دی، دغه تعامل ته د نایتریشن تعامل وایي. د الکان د سلسلې نایتریشن تعامل، نایتریشن. د نایتریشن تعامل داسې دی، د نایتریک اسید او د الکان د سلسلې د مرکباتو ترمنځ تعامل ته د الکان د سلسلې نایتریشن وایي. یعنې دا په څه معنا؟ د هر عضوي مرکب سره که HNO3 تعامل وکړي، HNO3 بل شکل زه درته لیکمه، بل شکل یې داسې دی، H رابطه O رابطه NO2. د نایتریک اسید دا شکل او هغه شکل هیڅ فرق نه لري، صرف دلته دا شکل تاسو ته ډېر اساني جوړوي، نو په دې اساس باندې باید تاسو ورباندې پوه سئ. نو په دې خاطر ما دلته تاسو ته ولیکئ. اوس دوه ډوله محصولات لاسته راکوي، یو دا لوړ تقریبا په سلو کې 25% دا محصول ورسره لاسته راځي. دا محصول نو څنګه دی تاسو اوس ورته ګورئ. د دغه CH3 چې تاسو وینئ، د دې CH3 څخه به یو H د دغه OH سره یو ځای سي او په نتیجه کې به څه جوړ کړي؟ اوبه. واضح شوه درته؟ اوبه چې یې جوړې کړلې او اوبه دغه دي، اوبه په درو سرو کې همداسې دي، اوبه لاسته راځي. خو که چیرې د اول کاربون CH3 یو هایدروجن د دغه OH سره اوبه جوړې کړي، نو خو اوبه خو لاسته راځي. دلته CH2 سو یوه اړیکه کمه ده، هغه به د NO2 اړیکه ورسره جوړه کړي، دا ګروپ په اړیکه ورسره جوړه کړي. لکه دغه چې یو نایتروپروپان، یو د پروپان څخه یو نایتروپروپان لاسته راغلی. دغه تعامل کې په دغه تعامل چې سرته رسېږي دا ټول مواد لاسته راکوي، خو په سلو کې 25% یو نایتروپروپان لاسته راځي. یعنې که 100 لیټره یا 100 ګرامه پروپان موږ راواخلو د نایتریک اسید د شوري تیزاب سره یو ځای کړو، په هغه کې 25 ګرامه به یو نایتروپروپان لاسته راسي. دغسې که چیرې دغه د دوهم کاربون د هایدروجن سره اوبه جوړې سي، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ته دا مرکب چې 2 نایتروپروپان دی دا لاسته راکوي. تقریبا د 100 ګرامه څخه 40 ګرامه دا مرکب لاسته راکوي. یعنې CH2 دلته وینئ چې دلته CH2 دی، مګر دلته چې په منځ کې CH یو H د دغه OH سره د سوي دی اوبه یې جوړ کړي دي، NO2 د H پر ځای باندې دلته رابطه جوړه کړې ده. په دوم کاربون کې NO2 ګروپ دی، نو 2 نایتروپروپان سو. دغسې په نایترو ایتان کې تاسو وګورئ، دا بیا بل تعامل سو چې نایترو ایتان ورڅخه لاسته راځي. دا خو نو تاسې ښه دلته ورته متوجه سئ، CH3 CH2 دا شی سو اوه صحیح ده. اوس نو په دې کې تاسې ورته وګورئ، دلته CH3 CH2 NO2 لاسته راغلی دی، نایترو ایتان. بل به نو چې شي لاسته راغلي؟ نایترو ایتان. بل به نو که چیرې دا CH3 تاسو ایسته کئ، د CH2 سره NO2 یو ځای سي، د CH3 سره به OH یو ځای سي، په نتیجه کې به د دې سره دا تعامل نیمګړی دی، جمع د دې سره به CH3 OH دا شی هم لاسته راغلی. میتانول یا میتایل الکول به هم ورسره لاسته راغلی. دغسې دا بل ته تاسو وګورئ، دا 25% په سلو کې دغه مرکب هم لاسته راځي، د دې مرکب سره بیا ایتانول لاسته راځي. یعنې دا یو CH3 د NO2 سره تعامل کوي، OH د پاته CH3 CH2 سره تعامل کوي، هغه به نو داسې CH3 رابطه CH2 OH. صحیح ده؟ انشاءالله خدای دې وکړي سر خلاص شوی. دا دوه محصولات نه جوړ سره لیکل شوي، نو دا د اوس ما درته ولیکله، دغه محصول چې دی دا ایتانول نومیږي، ایتایل الکول. او دا نو څو دانې محصولات شوله؟ یو، دوه، د اول محصول 25 سلنه، دوهم محصول 40 سلنه،
دریم محصول 10 سلنه او څلورم محصول 25 سلنه لاسته راځي چې بیرته د ټول څخه 100% جوړوي. په 100 ګرامه کې 25 ګرامه یې په دا 25 ګرامه په نایترو میتان باندې او 10 ګرامه یې په نایترو ایتان باندې 40 ګرامه یې په 2 نایترو پروپان باندې بدلیږي. راځم د خیره د الکان د سلسلې د مرکباتو اخري کیمیاوي تعامل ته. تاسې به هم ښه سم غمولی یاست چې دا نو څونه تعاملونه چې لا نه خلاصېږي دا دریم درس دی چې موږ پر دغه تعاملو باندې بحث کوو. نو د الکانونو سلفونیشن د الکان د سلسلې د مرکباتو سره که چیرې سلفوریک اسید یو ځای سي نو د دوی څخه سلفونیک اسیدونه لاسته راځي. الکایل سلفونیک اسیدونه لاسته راځي. تاسې دا مرکب ته وګورئ په دې کې د کاربون د دغه ټي کاربونه سره سلفوریک اسید تعامل کړی دی. خو د دې تر مخه چې سلفوریک اسید زه تاسو ته واضح کړمه دغه فورمول تاسو ورته ګورئ. زه یو ځل بیا تشریح کومه په تشریح بڼه یې درته لیکمه. اوس ګوره CH3 فرض کړئ رابطه CH رابطه CH3 دا ایزو بیوتان دی. CH3 رابطه CH3 ایزو بیوتان دی که نه؟ صحیح ده؟ ایزو بیوتان دی. که چیرې د دې سره موږ سلفوریک اسید یو ځای کړو سلفوریک اسید نو څنګه دی؟ H رابطه O رابطه سلفر. سلفر بیا یو طرفه اړیکه لري د اکسیجن سره لاندې هم یو طرفه اړیکه لري دا یې ساختماني فورمول دی د اکسیجن سره او یوه اړیکه لري د OH سره. او اوس په خپله که چیرې موږ تاسې د دې دپاره بل اسانه ساختمان خپل د ځان دپاره جوړ کړو ځکه زموږ د یو OH سره کار دی دا پر خپله لیکو دا نور به ګرد سره مدغم کو یعنې داسې ولیکو چې H O رابطه S O 3H. دغه د SO3H ګروپ چې دی دغه د بای سلفونایټ ګروپ چې دی یا د هایدروسلفونایټ ګروپ چې دا که چیرې د الکان د سلسلې یا د یو مرکب د هرې سلسلې چې پر هغه باندې نصب سي په کیمیاوي تعامل کې هغه مرکب وایو موږ چې دا مرکب سلفونیشن سوی دی یعنې د دغه ګروپ نسبېدل پر یو مرکب باندې عبارت د سلفونیشن څخه دی. د الکان په سلسله کې دا ګروپ داسې نسبېږي. تاسې ښه ورته ګورئ په دې ځای کې تاسې ورته ګورئ دغه هایدروجن چې دی ګورئ دا یوه خبره چې ستاسې په یاد په یو مرکب کې همیشه فعاله کاربون هغه یو دی چې د هایدروجن اتومونه یې لږ وي. یعنې ګوره دغه هایدروجن ډېر ژر د لاسه ورکوي دا مرکب د دغه OH سره به یو ځای کړي او یو مالیکول اوبه به لاسته راسي. دلته بیا اوبه نه دي لیکل سوي ښه نو دا په دې معنا نه دی چې اوبه نه دي لیکل سوي نو اوبه څه سوې اوبه خامخا دلته شته اوبه لاسته راځي. صحیح ده؟ نو یو مالیکول اوبه چې لاسته راغلې ده دا کاربون یوه اړیکه کمه شوه که نه هغه اړیکه د SO3H په واسطه باندې پوره کېږي. اوس نو SO3H په واسطه چې پوره سي د دې څه به څنګه شی جوړ سي داسې به ورڅخه جوړ سي. زه یې داسې لیکمه CH3 رابطه C رابطه CH3 رابطه CH3 ټي کاربون خو خپل هایدروجن د لاس ورکړی و نه نو د هغه پر ځای باندې څه شو سره راغله SO3H. دې ته موږ تاسې وایو مثلا دا خو په ټي کاربون کې دی نه نو په دې خاطر موږ د دې نامه ته د ټي تور اضافه کوو ټي بیوتایل ټي ډډش علامه بیوتایل. صحیح ده؟ بیوتایل سلفونیک اسید دا دی ټي بیوتایل سلفونیک اسید ورڅخه لاسته راغلی. و دغسې تعامل ته د الکان د سلسلې د هر مرکب سره چې دغه سلفوریک اسید تعامل وکړي او SO3H ګروپ پر الکان سلسلې پر مرکب باندې نصب سي
و دغه تعامل ته موږ تاسې سلفونیشن تعامل وایو چې دا یې مثال دی او ما درته تشریح کړي. خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاصوي.